د عرفي روزه کله ده او د دې فضیلت څه ده. نو زموږ عزتمندو د عرفي د روزې ډیر اوچت فضیلت ثابت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د الله تعالی د ذات نه امید لرم چې د دې عرفي روزې په بدل کې الله تعالی بنده ته یو کال مخکنی او یو کال راتلونکي ګناهونه معاف کړي. الله اکبر. زموږ عزتمندو د دې یوې روزې په بدل کې الله تعالی بنده ته د 2 کال ګناهونه معاف کړي. کچری مخکنی کال کې چانا هر قسمه ګناه شوی دا که وړه ګناه ده او که غټه ګناه ده څه تخصیص نه دی فرمایلی نبی علیہ السلام چې واړه ګناهونه هر قسمه ګناه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کړی دا. کچری چانا زنا شوی دا او دې ډیر زیات خفه دي چې هو دا ګناه به ماته څنګه معاف کیږي. چانا بل قسمه ګناه شوی دا چا دروغ ویلی دی یو قسمه بل قسمه ګناه تینه شوی دا دې ډیر زیات خفه دي چې ماته به دا ګناه څنګه معاف شي. نبی علیہ السلام درته طریقه خودلی دا د عرفی ورځ باندې روزه ونیسه چې یو کال کې د څه ګناهونه کړي دي مخکنی کې دام درته معاف شول او راتلونکي کال کې چې بتانه څونه ګناهونه کېږي دام درته الله تعالی معاف کړل. زموږ عزتمندو ډیر اوچت فضیلت په دې حدیث شریف کې د عرفي روزې بیان شوی دی. خو اوس د عرفي دا روزه کله د زموږ عزتمندو نو دې کې زموږ عزتمندو بیا خلک ډیر زیات وسوسې خلکو ته ورچي کم چې د عقل پرست خلک دي عقل پسې روان دي د عقل پجاریان دي چې هغه عقل پسې کم کسان روان دي هغه خلکو ته وسوسې په زړه کې ورچي او د دې عرفي د روزې نه هغه محفوظ ساتي چې د عرفي د روزه ونیسي. زموږ عزتمندو د عرفي روزه چې دا په هر ملک کې د اختر نه یو ورځ مخکې چې کوم ورځ ده په دغه ورځ باندې ده. که سعودي عرب دوبه یا نور ملکونو کې چې اختر په 20 تاریخ باندې دی کنه نو د دې عرفه چې ده په 19 تاریخ باندې ده. او زموږ پاکستان کې یا بل ځایونو کې اختر چونکې په 21 تاریخ ته نو په دغه کې په دې ملکونو کې عرفه چې ده په 20 تاریخ باندې ده. او بعض خلک بیا سوي چې لکه خلک وایي کنه زموږ عرفه وایي چې دی په 20 تاریخ باندې نشته دی وایي ځکه چې هلته په سعودي عرب کې خو اختر دی نو او حاجیان خو یې هلته ځي. نو زموږ عزتمندو صرف د حاجیانو د وجې نه دې ته د عرفې نوم نه دی ورکړی شوی د دې نورې وجې هم دی. عرفه ورته ولې ویل کېږي د دې 3 وجې دي ښه 3 وجې چې دې ته د عرفې د ورځ ویل کېږي. اصل کې دا روزه چې ده که نه په 9 ذوالحجې باندې ده 9 ذوالحجې باندې اختر نه چې یو ورځ کومه مخکې ده په دغه باندې دا روزه ده. خو عرفه ورته ولې ویل کېږي نو یو وجه دا ده چې کله حضرت آدم علیه السلام د دنیا ته راکوز شو الله تعالی دنیا ته راولېږلو او حوا علیه السلام هم د دنیا ته الله تعالی راولېږل د جنت نه د یو بل نه ډیر زیات جدا شوي ډیر وخت دی یو بل نه جدا یې کې تیر کړو. نو په دغه نهمه ذوالحجه چې ده که نه اختر نه یو ورځ مخکې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام یو بل سره ملو شول ملاقات وشول یو بل یې وپېژندل نو یوم عرفه پیژندو والا ورځ نو آدم علیه السلام او حوا علیه السلام یو بل پیژندي نو دې د وجې نه ورته عرفه ویل کېږي. یو دا وجه ده. او دویمه وجه دا ده که نه چې عرفه ورته ځکه ویل کېږي چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته په دغه 9 ذوالحجې باندې د حج مکمل احکامات وښودل شول د چې د حج مکمل احکامات وپېژندل نو په دې د وجې نه چې پیژندل حج احکامات نو دې ته یوم عرفه وویل شوه د پیژندو والا ورځ. او درېمه وجه چې دا که نه دغه ده چې حجیان پکې عرفات ته ځي نو دې د وجې نه ورته یوم عرفه ویل کېږي. زموږ عزتمندو معلومه شوه 3 وجې وښودلې شوې صرف د دې د وجې نه دې ته عرفه نشي ویلي چې حاجیان پکې عرفات ته ځي بلکې مختلف وجوهاتو باندې ده. زموږ عزتمندو حاصل د دې خبرې دا دی چې دا روزه چې ده که نه د عرفې والا دا په 9 ذوالحجې باندې ده. او بیا بعضې روایتونه ثابت ده که نه یو حدیث کې راغلی دی امهات المؤمنین کې یو امور بیبي فرمایي چې نبی علیه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذوالحجه نبی علیه السلام وایي په 9 ذوالحجې باندې روزه نیوله. نو ظاهره خبره ده چې په یو ملک کې ذوالحجه 9 ذوالحجه په یو ورځ باندې شوه په بل ملک کې په بل ورځ باندې شوه. سعودي عرب دوبه وغیره ملکونو کې 9 ذوالحجه چې ده هغه په 19 تاریخ باندې ده. او زموږ پاکستان کې 9 ذوالحجه چې ده هغه په 20 تاریخ باندې ده. او کم کسان چې دا اعتراض کوي که نه چې هلته سعودي عرب کې خو اختر دی دلته وایي څنګه روزه نیسو نو دی دا خبره واوري چې دی دا اعتراض کوي که نه چې سعودي عرب کې اختر دی
دلته مونږ څنګه روزه ونیسو؟ نو دوی دې مله دا جواب راکړي. بعضې ملکونه داسې شته دی چې هغه سعودي عرب نه یو ورځ مخکې دی، یعنی چې هغلته کې اختري که نه سعودي عرب کې په سبا باندې اختري، هلته نن اختري سبا باندې بیا سعودي عرب کې اختري. نو تاسو اوس سوچ وکئ چې سعودي عرب کې د عرفې ورځ شوه، نهمه ذوالحجه شوه، هغلته اختر شو، نو چې هغه ځای کې اختر د سعودي عرب والا ولې بیا روزه نیسي؟ دوی ته بیا ولې تاسو نه وایي چې فلان کې ملک کې نن اختر دی تاسو روزه مه نیسئ؟ ای ته بیا ولې داسې نه وایي؟ نو زموږ عزتمندو به هر حال او یو خبره پکې دا هم اسانه خبره چې سعودي عرب کې کله مونږ نه یو ورځ مخکې اختر شي که نه نو خلک بیا ډېر خوشحاله وي چې زمونږ روزې برابر شوې. هغلته اختر او دلته خلکو فرض روزه نیولې وي، فرض روزه، او خلک خوشحالي چې زمونږ روزې برابر شوې. او چې کله اخترونه دواړه په یو ورځ شي که نه بیا لاسه خلک خفوي چې وایي مونږ یو روزه وخوړه. نو زما عزتمندو دا اسې عقل پرست خلک دي، عقل پسې روان دي، عقل په دین کې نه چلیږي. نو حاصل د خبرې دا دی زما عزتمندو چې د عرفې روزې چې دا فضیلت هم ډېر اوچت لري، د 2 کالو ګناهونه پې الله تعالی معاف کوي. او چې کومو ملکونو کې په 21 تاریخ اختر دی نو هغلته 9 ذوالحجه چې دا په 20 تاریخ ده، دی دې په 20 تاریخ باندې روزه ونیسي. او کومو ملکونو کې چې په 20 تاریخ اختر دی دی دې په 19 تاریخ باندې بیا روزه ونیسي. دغه فضیلت ورته حاصل شي ان شاء الله. ټیک شو، الله رب العزت مخشاله باسه ته دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان.